बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी دا په دې کې موږ نوې چپټر چې موږ شروع کوو د چپټر کې ټول د وایرس په اړه کې چې معلومات دي نو وایرس باندې کې چې تاسو کلاس 9 کې ویلي چې وایرس چې زموږ سره چې شری د دې انټروډکشن تاسو ته کوم بیا تفصیلا لیکچر چې دی هغه موږ کوو نو موږ د دې شروع کوو چې کوم وایرس چې دی دا زموږ سره سره بالکل د سمپل ارګانیزم دی سمپل ارګانیزم مطلب دا دی چې هغه ارګانیزم هغه موږ په مایکروسکوپ باندې سیکو او د دې چې کوم بناوټي یا د دې چې کوم شکلي سایزي دا بالکل سمپلي او د دې لپاره چې موږ الکترون مایکروسکوپ چې موږ استعمالو نو ځکه دې موږ سمپل ارګانیزم چې دا وته وایو لکه د دې راځي چې دا ډېر زیات کمپلیکیټډ نه پیچیده نه داسې سیستمز پکې نه چې موږ سټډي کوو خو د وایرس چې ځان خپل دنیا ده لکه یو طرف ته چې موږ ملټي سیلولر کو بل طرف ته چې موږ یونیسیلولر کو د دې دواړو په منځ کې د ځمکې اسمان چې فرق دی نو موږ دا وایو چې وایرس چې بالکل سمپل ارګانیزم دی موږ ته په سترګه باندې نظر نه راځي د دې د سټډي کولو لپاره موږ الکترون مایکروسکوپ چې موږ استعمالو د وایرس په اړه کې بل دا خبره ده چې دا پیراسیټایز مطلب دا دی چې څونه لیوینګ ارګانیزم دی تاسو یې هغه پیراسیټایز کوي پیراسیټایز مطلب دا دی چې دا په خپل باندې چې کله د لیوینګ ارګانیزم نه بهري نو دا چې نان لیوینګ دا ان لیوینګ چې کله د لیوینګ ارګانیزم میلاو شي یو لیوینګ سیل د میلاو شي نو باغی کې چې د لیوینګ چې پاتې کیږي د ژوندې پاتې کیږي پرس کدا زموږ سره یو سیل دی او دا وایرس چې د کنه نو نو مطلب څه شو چې دا سیل چې د پیراسیټایز کو چې دا پیراسیټایز کو نو د دې سیل نه بده د خوراک د نشونما ګروت وغیرہ هر څه په دې سیل کې چې دی نه هغه په دې کې تن نه کوي نو ځکه مونږ وایو کوم وایرس چې دی نو دا پیراسیټایز کوي ټول لیوینګ ارګانیزم د لیوینګ ارګانیزم بغیر د هیڅ نه دی مړ دی او چې کله د لیوینګ ارګانیزم میلاو شو لیوینګ سیل وته میلاو شو نو مونږ وایو چې پیراسیټایز د لیوینګ ارګانیزم پیراسیټایز آل لیوینګ ارګانیزم د ژوندې پاتې کیږي په دې لیوینګ ارګانیزم کې موضوع عالمه چې د یو سمپل بیکټیریا نه والا او د مملز پورې کوم مملز چې دي کوم چې ریپروډکشن وغیرہ چې زموږ سره کوي نو مطلب دا شو چې دا کوم وایرس چې دی د بیکټیریا نه والا د مملز کوم غټ ځناور چې دي کوم چې موږ یې کمپلیکیټډ ملټي سیلولر دي ناغه چې د پیراسیټایز کوي په دې باندې اٹیک کوي د دې خپل خوراک وغیرہ داسې څه چې دا علي بل د وایرس خبره چې کله موږ کوو نو زموږ ذهن ته چې دا خبره راځي چې دا به بیماري خوري چې کله هغه بیماري خوري نو موږ وایو چې دا د دې انټرنیشنل امپورټنس دی انټرنیشنل امپورټنس یا زموږ سره انټرنیشنل ډیزیز چې دا زموږ سره خوري انټرنیشنل امپورټنس انټرنیشنل ډیزیز مطلب دا دی لکه نن سبا چې کوم کرونا ډیزیز او کرونا وایرس چې دی خور شوی په ثابت دنیا کې نو د دې بین الاقوامي اهمیت چې دی نه غاسي واشه لکه هر څوک په ذهن کې به خبرو چې کرونا وایرس ته ماسک اچوي یو بل چې دی فاصله ساتي کنه دا کوم وایرس چې د وحوشي یو بل چې دی لګي را لګي نو ځکه موږ وایو چې د دې انټرنیشنل امپورټنس چې دی هغه ډیر زیات دی او کوم ډیزیز چې دا زموږ سره خوري نه هغه بیا زموږ سره انټرنیشنل ډیزیز دي خو څه ډیزیز داسې دي چې هغه په بخار زمانه کې چې دی راغلي او د وبا شکل اختیار کړل ډیر خلک چې دی هغه مړ کړل په نن سبا زمانه کې د وبا شکل چې دی هغه کرونا وایرس دی لکه دا یو بیماری زموږ سره په خاصه زمانه کې وا چې هغه ته ویل کېږي سمال پاکس داسې بیماری و چې انسان په جسم باندې چې دانې مروخه دي هغه دانو چې دی نه هغه اوبه پټولې او دا غي د وجنه د دې چې کوم کی سمپټمز دا دي چې هغه موږ دا وجه د بیماری سره نو د دې د کی سمپټمز دا شو چې ریشز براتو انسان جسم چې خراب براتو خپل بدن چې نه د ډېر زیات ګرو نو ته سمال پاکس کوم بیماری جوړه دا د وایرس نه چې دی لګی دا په 1977 کې دا بیماری چې د انډیا نه چې دا ختم شوی د سمال پاکس نه علاوه دا یو بل بیماری زموږ سره لګی نن سبا هم دا موجوده ده چې هغه ته ویل کېږي پولیو دا چې کوي چې دا انسان چې دا پیرالایز کوي کله چې دا انسان پیرالایز کی نو انسان چې بیا ګرځېدی نشي موږ ورته ووایو داسې ورته موږ ویلی شو دی په خپو باندې چې دی شل شي د دې فولیو نه علاوه د یو بله بیماري خوري چې هغې ته ویل کېږي انفلوینزا
انفلوئنزا کې عام طور دا چې دي چې انسان کوم دغه چې دی پوزه چې دا دی کې وایرس چې دی ننوځي د انسان پوزې نه چې دی وګرځي، بل دا چې د پوزې چې دی بند نه شي بیا چې دی پرنجي کوي. نو دغه انفلوئنزا وایرس داسې وایرس چې کله موږ پوزه پټه کړو او زموږ د پوزه چې دی ګرمه شي، انوایرمنټ ګرم شي، دغه وایرس چې دی هغه بیا مري. بل بیماری نن سبا چې زموږ سره دا کوم موجوده ده هغې ته ویل کېږي هیپاټایټس. د هیپاټایټس کې زموږ سره هیپاټایټس A، هیپاټایټس B، هیپاټایټس C کومې ته چې موږ زیړی وایو لکه زیړ زیړی، عام زیړی، تور زیړی، نو هغه زموږ سره دا وایرس چې دی دا لګوي. بل د دې نه علاوه د ټول نه خطرناکه بیماري چې دا کومه لګوي نو هغې ته موږ وایو HIV ایډز. HIV ایډز داسې بیماري ده چې د دې سیمپټمز چې دی علامات چې دی نه ښکاري، کلونو بعد راښکاره کېږي، او چې کله دې علامات چې دی راښکاره شي نو هغې انسان اکثر چې دی بیا مري. که د HIV ایډز کوم چې د وایرس د وجې لږ د دې انسان چې دی هغه بچ شي نو هغه به داسې چې هغه به یو معجزه وي. بله بیماري زموږ سره دا چې هغې ته موږ وایو میزلز. میزلز چې دی نو دا زموږ سره ریسپیریټري ټریکټ یو ډیزیز دی، کوم چې موږ ساه اخلو د دغه چې کومې لارې دي د هغې دا یو بیماري ده چې هغې ته چې دی موږ میزلز وایو، او دا به هم د وایرس نه چې دی لګېده پخوا زمانه کې چې دی دا بیماري چې وه دا به ډېره وه. ټیک شو. بل زموږ سره عام طور چې کومه بیماري نن سبا زموږ سره وه ریسنټلی چې دا ختم شوې ده نو هغه زموږ سره دا کرونا وایرس د وایرس د وجې چې دا بیماریانې چې دی دا لګېدې. نو دا بیماریان داسې دي، په دې کې څه بیماریان داسې دي چې هغه ډېرې پخوانۍ دي، څه داسې دي چې هغه نن سبا زموږ سره موجودې دي، ریسنټلی زموږ سره چې دی ختم شوي دي. نو دا ټول زموږ سره څه نه لګي، دا ټولې بیماریانې چې دي دا د وایرس د وجې نه چې دی لګي. اوس د دې په مقابله کې زموږ سره یو بل څیز دی چې هغې ته موږ بیکټیریا وایو. نو کومې بیماریان چې د بیکټیریا د وجې لګي نو هغې دپاره موږ څه چل کوو، هغې دپاره موږ انټي بایوټکس چې دی هغه استعمالوو. او انټي بایوټکس چې دی دا صرف او صرف د بیکټیریا کې چې دی کار کوي. ټیک شو. خو که فرض کړه دې وایرس لپاره موږ د انټي بایوټکس چې دی موږ استعمالوو نو انټي بایوټکس د دې خلاف چې دی کار نه کوي، خو صرف دونه کوي چې دا بیماریان چې دی دا د لږ وخت لپاره چې دی دا روکه وهلی شي. خو یاد ساتئ کومې بیماریان چې د وایرس نه ولګي نو انټي بایوټکس په ځای باندې کې بیا موږ څه استعمالوو، په دې کې موږ استعمالوو ویکسینز. ځکه چې ویکسینز چې دی نو هغه د وایرس د وجې نه چې کوم بیماریان لګي د هغې په ختمولو کې چې دی مدد چې دی ورکولی شي. بل د وایرس په باره کې دا خبره یاد ساتئ، فرض کړه دا زموږ سره سیل دی او وایرس زموږ جسم ته چې دی ننوتو نو دا یاد ساتئ دا وایرس چې کله د دې سیل د کنټرول اخلي نو په دې کې چې دی 10 منټه لګي. یعنې په 10 منټو کې دا یو سیل په خپل کنټرول کې والي او په 70 سیکنډ کې دا کوم وایرس چې د سیل ته کوم ننوتی دی نو دی دلته کې ریپلیکیشن چې دی شروع کړي، د ځان بشن کاپیانې چې دی هغه جوړوي. په 70 سیکنډ کې دی خپل ریپلیکیشن شروع کړي او په 10 منټو کې د دې سیل چې کوم نیوکلیس دی په دې کې چې کوم ډي ان اے دی یا زموږ سره آر ان اے دی وټ ایور چې هغه زموږ سره هر څه دي دا یې کنټرول په 10 منټو کې اخلي، خپل ریپلیکیشن شروع کړي نو هغه زموږ سره چې دی 70 سیکنډ کله چې دا سیل زموږ سره ډیویژن کوي د دې وایرس کوم ریپلیکیټډ کاپیز چې دي نو هغه چې دی ټول زموږ سره راځي. بل دا وایرس چې دی د انسانانو ته هم بیماریان لګوي، کوم چې ما وویل دا ځناورو ته هم بیماریان لګوي. د هغې نه علاوه چې فصل ته چې دی بیماریان لګوي، مطلب بوټ ته چې دی بیماریان کله ولګوي نو د هغې دا نقصان دي چې زموږ سره ټول فصل چې دی خرابوي. لکه د دې اسان اګزامپل چې دی زموږ سره ټوبیکو موزایک وایرس دی. نو دا لږ شانتې خبرې وي د وایرس انټروډکشن. بل لیکچر کې به انشاءالله سټیټس اف وایرس چې دی